سلامونه وخت مو په خیر. روان کال طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 22,000 زیاتې حملې کړې او شاوخوا 15,000 ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي عاملین طالبان دي. ولسمشر غني وایي موږ د افغانستان د بربادۍ طرحو ته نه تسلیمیږو. هغه زیاته کړې چې دغه طرحې د پردیو دي او غواړي چې هیواد د جګړې په ډګر بدل کړي. افغانستان د طالبانو په اړه د چین د دریځ هرکلی وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چین دوی ته د طالب پلاوي د سفر په اړه خبر ورکړی و او دوی پوهیږي چې چین طالبان سولې ته هڅوي. ترکیه د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي په موخه ایران سره په پوله دیوال جوړوي. د ترکیې د وان ولایت والي ویلي د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره له ایران سره په سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د بحران نړیواله ډله وایي پر پاکستان له فشار پرته په افغانستان کې سوله ناشونې ده. دغه ډلې ویلي طالبان لا هم له پاکستان سره اړیکې لري او دوی ثابته کړې چې د سولې مذاکراتو ته ژمن نه دي.